انټرنیټ د افغانستان لپاره داسې دی لکه اوبه. ځکه په انټرنیټ باندې زموږ تجارتونه مخته ځي، زموږ درسونه مخته ځي، دنیا سره تماس کیږو. په دې عصر کې انټرنیټ بندول او اوبه بندول دواړه یو معنا لري، ځکه چې کوم ژوند کې هغه مفید ژوند به نه وي. او زه په دې فکر نه کوم چې امارت اسلامي انټرنیټ په ټول عوامو بند کړی وي. فایبر نوري یو کمپنۍ ده او فایبر اپټیک یو کیبل دی چې د پاکستان نه راغلی دی. بعضې خلکو لکه افغان بیسیم د سریلانکا نه راوړی، هغه هم په اسلام آباد په کراچۍ تیر شوی دی، په سمندر کې په وچه باندې. نو حتما کوم سکیورټي یا کوم نور قراردادي موضوع به وه چې بعضې قیدتونه پرې راوستي دي. زه څونه معلومات لرم دا یو غلطه خبره ده څوک وایي چې په ټول خلکو وایي انټرنیټ بند کړی دی. انټرنیټ بندول معنا دا ده چې موږ باید موبایلونه هم بند کړو، هر څه بند کړو. دا کار نه ده شوی. خو لیکن انټرنیټ موږ ته ډېر زیات مهمه دی، ځکه زموږ انټرنیټ سورسز چې افغانستان ته کوم دی یو فایبر نوري دی او بل سټلایټ دی. په هغه علاقو کې چې کیبل نه تیر شوی سټلایټ استفاده کیږي، لیکن په هغه علاقو کې تیر شوی دی هغه فایبر نوري استفاده کیږي. زه خو لا په دې فکر یم چې موږ افغانستان کې باید په دې کمپاین وکړو او دولت په دې سرمایه‌ګذاري وکړي چې موږ 5G ولرو، ځکه چې 5G ولرو نو خلکو ډېر مشکلات به حل شي. په 4G باندې هم ډېر مشکلات د خلکو نه حلېږي. بعضې کمپنیونه لیکلي 4.75G هغه بیا دولت جرمانه کړل ځکه چې خبره صحیح نه وه. نو په ډېر افغانستان کې لا 4G نشته دی، خلک 3G استفاده کوي او GSM استفاده کوي. نو انټرنیټ یو مهم بخش دی، یو مهم شی دی چې بندول خلاصه کوي چې دا باید په قدرت باندې فکر وشي، بندیز باندې نه. او فکر نه کوم دا بند شوی وي. انشاءالله چې ډېر ژر به حتما د دې خبرې نور وضاحتونه راشي، ځکه کمپنۍ د منځ څخه قراردادي مسله به راغلې وي، لیکن دا یو غلط کمپاین دی چې خلک یې چې انټرنیټ مکمل بند کړی دی. زما معلومات هم دا دي ورنه امید لرم تاسو هم په دې خبر اوسئ.